اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ویډیو په دا برابر ده چې څنګه کولی شو کمپیوټر ته افیس یا ورډ اکسل پاورپوینټ دغه ټول پروګرامونه یو ځای انسټال کړو. نو د دې ټول مجموعې ته افیس ویل کیږي. نو څنګه کولی شو 2014 افیس و کمپیوټر ته انسټال کړو. نو د 2014 افیس انسټالولو لپاره باید تاسو سره د 2014 افیس سټپ وي. زما سره دا د 2014 افیس سټپ شته، دغه د سټپ دی. نو زه دا زموږ د ټلګرام په ګروپ کې هم پورته کوم. د هغه ځای څخه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. کله چې مو دا افیس 2014 ډاونلوډ کړئ نو په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ. کله چې مو په دې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته دغه صفحه راخلاصي. کله چې مو دغه صفحه راخلاصه کړه دلته به په مایکروسافټ افیس 2014 باندې ډبل کلیک وکړئ. کله چې مو ډبل کلیک وکړئ نو دا به بیا څه د کمپیوټر په وینډوز پورې اړه لري. که مو 2 جی بایټ ورکړی نو 2 جی به انسټال کړئ، که مو 16 بایټ ورکړی 16 به انسټال کړئ. د کمپیوټر د وینډوز بایټ معلومولو لپاره به دلته په دس پی سي باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دس پی سي کلیک وکړئ دلته په پراپرټیز کلیک وکړئ. کله چې په پراپرټیز کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته د وینډوز معلوموي چې دا 2 دی 16 بایټ وینډوز دی. نو دغه د زموږ د کمپیوټر وینډوز چې دی 16 بایټ دی. نو دلته د هر کمپیوټر وینډوز تاسو معلومولی شئ چې 2 جی بایټ دی که 16 بایټ دی. نو زموږ د کمپیوټر وینډوز 16 بایټ دی. زه هم غواړم چې دلته 16 بایټ افیس انسټال کړم. کله چې مو 16 باندې ډبل کلیک وکړئ لاندې به راسي. کله چې لاندې راغلاست دلته په سټپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په سټپ کلیک وکړئ دی څه وخت نیسي. کله چې د وینډوز څخه راوځي نو تاسو ته دا میسج راوړي وایي غواړي چې افیس انسټال کړئ. تاسو به اوکې کړئ چې یس اوکې. کله چې مو اوکې کړئ هغه مو ریاض کړئ دلته دغه خانه به ورډکه کړئ. کله چې مو دا ورډکه کړله دلته په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله چې په کنټینیو کلیک وکړئ دلته په انسټال ناو باندې به کلیک وکړئ. کله چې انسټال ناو کې لږ څه وخت دا نیسي نو هغه وخته پورې به ورته انتظار پاتې کېږي. له ډول سره انسټال شو نو لږ څه وخت غواړي. تاسو به کله چې دلته راورسېدئ نو د افیس انسټالیشن مکمله خلاص. دلته په کلوز وروئ. کله چې مو کلوز وروالئ دلته په وینډوز بټن به وکلیک کړئ. کله چې مو دلته وینډوز بټن وکلیک کړئ نو WOR ورډ به ولیکئ ورته WORD. کله چې مو ورډ وروالئ باندې کلیک وکړئ تاسو ته ورډ افیس پروګرام انسټال شو. نو دلته به د خانه انسټال باندې کلیک وکړئ. دلته به اکسپټ کلیک وکړئ. دلته به د صفحه باندې کلیک وکړئ. نو دا مکمل افیس انسټال شو. نو نن زموږ ویډیو په دا برابر و څنګه کولی شو کمپیوټر ته افیس انسټال کړو. نو که زموږ ویډیو مو خوښه شوې زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ووهئ چې هره نوې ویډیو موږ پورته کوو چې لومړی تر تاسو پورې درورسېږي.